شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره استروجن د پیچکاریګانو په اړه وغږېږم. ډېری ځوانان چې دي هغه یو د بدن د ښکلا دپاره چې سپورت کوي د استروجن پیچکاریګانې کوي تر څو پورې چې ښې مټې ولري او همدارنګه ښه باډي ولري. خو په دې خبر نه دي چې دا د انسان د بدن دا باډي نه ښایسته کوي، یعنې بدن یې نه ښایسته کوي، بلکې دوامدار استعمال یا ګټه پورته کولی دی د بدن عضلات چې کوم دي هغه کموي او همدارنګه نورې ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي. استروجن چې دی دا په ښځو کې ډېر زیات تولیدېږي او همدارنګه په نارینهو کې د تستوسترون په نامه هورمون تولیدېږي. په سړو کې هم په لږه اندازه باندې تولیدېږي او دنده یې د بدن د عضلاتو په جوړښت، د بدن په وده او داسې نورې ډېرې دندې لري. ډاکټران یې په بعضې ناروغیو کې د ډاکټرانو د څار لاندې چې دی دا استروجن پیچکاري کیږي او په بې له دې نه یې د بدن د ښکلا په جوړولو کې هیڅ ډول سپارښتنه نه ده کړې. استروجن چې دی دا په سړو کې سینې غټوي، همدارنګه په سړو کې دغه جنسي قوه ده سړو چې دا کمزوري کوي او جنسي غړي بیا سم نه پورته کوي. په بدن کې غوړ راجمع کوي، سړی چاقوي، یعنې د چاقوالي سبب کیږي. او د ټولو څخه یې خطرناکه دا ده چې دا په رګونو کې وینه لخته کوي. که چېرته دا چاره د زړه په رګونو کې رامنځته شي نو د زړه حمله رامنځته کوي، یعنې که د زړه رګونه بند شي د زړه حمله رامنځته کیږي. او که چېرته د مغز رګونه بند کړي نو مغزي سکته رامنځته کوي، کوم چې یو طرفه فلج شي، یعنې سړی یو طرفه ګوزن وایي. که چېرته د سږو رګونه بند کړي سالنډي رامنځته کوي او د ناڅاپي مړینې سبب کیږي. ډېری ځوان سپور کوونکي چې د دې پیچکاري څخه ګټې پورته کوي په ناڅاپي ډول باندې مړه کیږي او علتونه یې موږ یاد کړل. د انسانانو په دغه ځانګړتیاو او خواصو کې بدلونونه رامنځته کوي او د ژور خفګان سبب کیږي. که د ډېر وخت دپاره ترې ګټه پورته شي د ځیګر د تخریب سبب کیږي، د ځیګر ناروغۍ رامنځته کیږي او داسې ویل کیږي چې د سرطان سبب هم کیږي. پروتین شیک چې ځوانان یې د بدن د ښکلا دپاره ترې ډېره ګټه پورته کوي، په هغې باندې به هم یو ویډیو کوو. زموږ سره پاتې شئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت اخلم. ستاسې د بشپړې روغتیا.